درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د صحت په هیله قدرمن لیدونکو زموږ د ګیم خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. قدرمن لیدونکو لکه څنګه ستاسو ګورئ ګډونوال خپلو ځایونو ته راغلل، تشریف یې راوړو. نو دا ګیم د کیلو ګیم ده چې لاسونه به یې تړلي وي شاته او کیلې به خوري. قدرمن لیدونکو هر چا څه وګټله هسته انرژي به ورکوو او چا څه وبایلله یعنې بایلونکي به هغه موږ قرعه کشي کوو. په څلور کاغذونو کې مو نومونه د هر یو لکه پیاز، هوږه، مڼه او د مرچو شربت ټاکلی ده ورته. بیا به قرعه کشي وکړو، هر یو به خپل انتخاب کړي چې هر شی ورته راووت هماغه به خوري. نو اوس راځو ګیم پیلوو. شروع. زموږ د نن ورځې د ګیم ګټونکی بیا هم احمد مدثر صاحب ډېر ډېر درته مبارک. مننه، خیر اوسې. ته شربت جوړ کړمه تاسو تر څو نوشي جان. مرتضی ته دې مڼه دغه د الیاس صدا استویکر وچکه تاسو پیاز نوشي جان. مرتضی څنګه دی مڼې خوند؟ ښه ده، ډېره مزه او هوږه څنګه ده؟ درنو لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې ګیم. تر بیا د خیر خبر.